د ایران لخوا د F-15 جنگي الوتکې د غورځېدو راپورونه ظاهراً د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یې سخت غوسه کړی دی. د ABC نیوز د راپور له مخې ولسمشر ټرمپ پرون ټوله ورځ په سپینه ماڼۍ کې د خپل دفتر او د خوړو د خونې ترمنځ په تګ راتګ تېره کړه او په پرله پسې ډول یې له خپلو جنرالانو د نسکورې شوې الوتکې د پیلوټ په اړه وروستي راپورونه تعقیبول. له پیښې یوه ورځ تېره شوه خو پیلوټ لا هم ورک دی او بېګا شپه د امریکا د ملي امنیت کابینې هم په همدې اړه بیړنۍ غونډه وکړه. ABC نیوز راپور ورکړ چې په دې غونډه کې وروستي جنگي تحولات وڅېړل شول. د سپینې ماڼۍ یوه لوړپوړي چارواکي دغه رسنۍ ته ویلي چې ټرمپ د ورځې په اوږدو کې په دوامداره توګه له خپلو جنرالانو او استخباراتي ادارو څخه امنیتي راپورونه ترلاسه کول. د اندېښنې هغه مهال شدت پیدا کړل چې ایران ادعا وکړه یوه F-15 امریکایي الوتکه یې غورځولې ده. د ABC نیوز په وینا د دې راپورونو له خپرېدو وروسته د ډونالد ټرمپ امنیتي کابینه کې پراخې څېړنې پیل شوې ترڅو یو ځل بیا د ایران د نظامي وړتیاوو دقیقه ارزونه وشي. بل پلو تازه نن د ایران یو چارواکي اعلان وکړ چې له نویو وسلو سره د امریکا د جنگي الوتکو د نسکورولو په هڅه کې دي. هغه موضوع چې له ایران څخه د روسیې د احتمالي پوځي ملاتړ په اړه اټکلونه لا پیاوړي کوي.